الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي لوست څخه د پیله در سره لیدلي وي او یو څه ترې زده کړي وي. ګران زده کوونکو، کوشش وکړئ چې په دې چینل کې نور درسونه هم در سره وګورئ. حساب مثلا شروع دغه ګورئ، در سره کیمیا وګورئ، فزیک، الجبر، هندسه، مثلثات، ټول درسونه په پښتو ژبه او دریو ژبه ټول موجود دي. خپل هم در سره وګورئ او نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو چې په دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک راشو. او که غواړئ دا درسونه در سره وګورئ نو په چینل به کلیک کوئ، ځای به پلیلیسټو ته هغه پلیلیسټونه کوم درس مو چې خوښېږي هماغه جینه به شروع کړئ. لومړی درس نه تاسو ته تر اخره پورې راځي، ولې چې زیاتره دوستان چې راځي په یوټیوب ته بیا په چل نه پوهېږي چې اوله ویډیو دویمه ویډیو سره رقم را پیدا کړي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کسر الکسر ته رسېدلي وو. کسر الکسر باندې کار وکړئ، د کسر څلور ګونې عملیې هم خلاصې کړئ، کسر الکسر هم خلاص کړه. نن درس کې موږ ګران زده کوونکو کوشش کوو چې د کسر یا نسبتي عددونو څلور ګونې عملیه ترکیبي عملیې کار وکړو. کله چې یعنې دې کې قوسونه راشي، کوچنی قوس، متوسط قوس، غټ قوس، دا شیان راشي، تقسیم راشي، جمع راشي، دا تحقیقونه راشي، نو موږ هغه سوالونه څه رقم حلوو. لکه څه رقم چې هلته بیان کړي وو په قوسونو کې چې لومړی به کوچنی قوس، بیا متوسط، بیا به غټ حلوئ. دلته به هم کوشش هماغه کوئ. نور خو عددونه کسري دي، یعنې نسبتي عددونه دي. کوشش به کوئ چې ساده یې کړئ، غیر واجب یې کړئ. استا به کوشش کوئ چې سوال حل کړئ. کوم سوالونه چې درته حلوم دا سوالونه خو به ځان سره لیکئ، دا به زده کوئ. بعد د هغې نه کوم سوالونه چې تاسو په کتابو کې دي هغه سوالونه به هم تاسو انشاءالله بعد د دې ویډیو د لیدلو نه تاسو حتما هغه حلوی شئ او هغې ته به کښېنئ. ګران زده کوونکو، د سوالونو حل ته مثلا دلته ما یو 3 سوال لیکلي، دا سوالونه حلوو. لومړی سوال چې دا دوه قوسه دي چې یو قوس هم داخل کې مثبت منفي علامې لري او دویم قوس هم داخل کې مثبت منفي علامې لري او باندې منځ کې چې ده منفي علامه ده. داسې موږ کولی شو چې اول د دې د کسرونو په منځ کې مخرج مشترک ونیسو، هغه حل کړو. خو د سوالونه تل چې حلوئ څه رقم به حلوئ، اول به کسرونه خپل لیکئ، دغه علامه به راواخلئ، په ټول کسر کې به یې ضرب کړئ. دلته دې ټولو حدونو کې دا ضربېږي، نو لیکو 3/5 په خپله، منفي 2/7 په خپله، جمع 1/4 په خپله. منفي چې کله ضرب کوي، منفي کې مثبت 2/7 کېږي. منفي چې ضرب کوي دلته مثبت کې منفي 1/4 کېږي او منفي چې دلته ضرب کوي مثبت 2/100 کېږي، 15 کېږي. چې دلته منفي 2/7 د مثبت 2/7 سره او مثبت 1/4 د منفي 1/4 سره تفریق شو، خلاصه شو خبره. 3/5 پاتې شو، اول ته 2/15 پاتې شو. اوس به مخرج مشترک دواړو کې ونیسو، 15 او 3 جمع 2 به کړو چې راوځي 10/15 او ځواب یې ده 2. یعنې دې سوال ځواب 2 راووته. د سوال چې نورو ته راځي تاسو باید حل کړئ. صحیح ده. دویم سوال چې ده ګران زده کوونکو، هغه یو رفع قوسین ده یا د قوسونو حل ده چې دلته کسرونه راغلي، یعنې د عددونو په ځای کسرونه راغلي چې مخکې دې کې موږ نسبتي عددو کې تام عددونو کې دا په طبیعي عددو کې دا کار کړي ول. خو دلته فقط دومره فرق ده چې کسرونه راغلي دي یعنې نسبتي عددونه راغلي. نو 1/2 په خپله لیکو، منفي خپله ورکړو، غټ قوس په خپله، 3/4 لیکو، منفي متوسط قوس هم په خپله، 15/6. اصول یې داسې ول ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو لومړی کوچنی قوس خلاصوو. نو موږ مخرج مشترک نیسو 12. 12 چې مخرج ونیو 12 تقسیم 3 کېږي 4، 1/4 کې 4 منفي 12 تقسیم 4 3 کېږي، 3/3 کې 9 کېږي. قوس به بند کړو او دلته به هم دا وتړو داسې. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ چې ګران زده کوونکو چې ځواب د دې منفي 15 ده. منفي به دلته ضرب کوئ، نو لیکو چې 1/2 منفي غټ قوس 3/4 منفي متوسط قوس 15/6 او دلته یعنې دا خو اصلا 15 مثبت 15/6 ده. نو تاسو دې منځ کې 12 مخرج مشترک نیوی شي، یعنې کوچنی قوس خلاص شوی ده. 12 تقسیم 6 2 کېږي، 2/15 10 مثبت، ولې چې منفي کې مثبت شوی، 12 تقسیم 12 1/15 کې 15 کېږي ګران زده کوونکو. صحیح شو. اوس به نور مخته ځو ګران زده کوونکو، چې لیکو 1/2 په خپله لیکو، منفي غټ قوس به ولیکو، 3/4 به ولیکو. دا دواړه 15 کېږي، یعنې 15 اختصار هم کېږي، 15/3 کې 15 او 4/3 کې 12. نو دلته چې راوباسو منفي څو کېږي 15/4. اوس به دغه سوال موږ حل کړو. 1/2 په خپله، منفي غټ قوس 3/4 او دې دواړو کې موږ تاسو 4 مخرج نیسو. 4 تقسیم 4 1/3 کې 3 منفي 4 تقسیم 4 1/15 کې 15. صحیح شو. دلته اوس دلته څو کېږي، د دې ځواب منفي 2 شو. منفي څو شو 2. نو 1/2 منفي کې مثبت 1 2 2 2 2 4 یعنې 1/2. نو مخرج نیسو 2 1 جمع 1 2/2 او ځواب یې راووته 1. یعنې دې کسر یا قوسونو ځواب څو شو 1 شو. صحیح شو. دا سوال و. بل سوال، دریم سوال دا سوال ده. دا سوال هم حلوو. لومړی کوچنی قوس ساده کوو، 6/2 په خپله لیکو، غټ قوس په خپله، 1/3 په خپله، منفي متوسط قوس په خپله، 1/2 په خپله، منفي د دې دواړو په منځ کې 4 مخرج ونیسئ.
څلور مخرج څلور تقسیم څلور یو په یو کې یو، څلور تقسیم دوه یو په دوه کې دوه. صحیح شو. 3 پر څلور راغی. اوس شپږ پر اووه په خپله ګران زده کوونکو غټ قوس ده، یو پر درې منفي متوسط قوس او یو پر دوه یا یو پر دوه او دلته 3 پر څلور راغلی. د دواړو په منځ کې څلور مخرج مشترک ونیسئ. تیر ساده ده ولې دا 3 کېږي. 3 پر څلور مخرج څلور ونیسئ. څلور تقسیم دوه کېږي، یو په دوه کې دوه، منفي څلور تقسیم څلور یو په دریو کې 3 کېږي. صحیح ده. اوس به نو شپږ پر اووه په خپله ولیکو غټ قوس یو پر 3 او د دې ځواب منفي یو راځي. منفي دې کې ضرب کې مثبت یو پر څلور کېږي. مخرج مشترک به شپږ پر اووه دلته ده ګران زده کوونکو. شپږ پر اووه به په خپله ولیکو. شپږ پر اووه غټ قوس ده، مخرج به ونیسو 12. 12 چې ونیسو 12 تقسیم 3 څلور، یو په څلورو کې څلور. 12 تقسیم څلور 3، یو پر دریو کې 3. نو ولیکو چې شپږ پر اووه غټ قوس او دلته اووه پر 12. یو اختصار به وکړو. اختصار کېږي یو اووه سره خلاص، یو شپږ، دوه شپږو سره خلاص. یو پر څو شو ځواب؟ یو پر 2. د دې سوال ګران زده کوونکو دا سوالونه هم حل کوو. زه کوشش کوم ګران زده کوونکو چې تاسو ته مختلف سوالونه په نظر کې ونیسم، سخت یا اسانه، متوسط، رقم تر څو چې تاسو دا وګورئ. بیا هغه اسانه سوالونه چې تاسو په کوم کتابو کې لرئ هغه در سره حل کړی شئ. نو لومړی سوال چې دلته موږ تاسو کاروو هغه سوال داسې ده. منفي څلور تقسیم دی، یو قوس راغلی. اول به داخل د قوس ساده کوئ. منفي څلور په خپله تقسیم پر یو 3 جمع 2 15 پر څو کېږي 15 پر 3. منفي یو 2 15 لس جمع یو 11 پر 2 جمع 3 پر 2 په خپله ضرب د یو 3 جمع یو 4 پر 3. داسې موږ او تاسو قوس لږ ساده کړ. اوس څه کوو؟ 3 د 3 سره اختصاریږي او 2 د 2 سره دلته 2 شو. صحیح شو. منفي څلور اختصار منفي تقسیم د ټول په منځ کې مخرج مشترک نیسو او 3 دوه منځ کې شپږ مخرج. شپږ تقسیم 3 کېږي 2 پنځو کې لس. منفي شپږ تقسیم 2 3 په یو لسو کې 3 دېرش. داسې کېږي. او دلته هم مخرج د 2 څو دی؟ یو ده. نو شپږ تقسیم یو شپږ په 2 کې 12 مثبت څو کېږي 12 کېږي. نو موږ وایو منفي څلور تقسیم شي پر قوس ورکوو. د لسو نه چې منفي 3 دېرش لاړ شي ګران زده کوونکو پاتې کېږي منفي 21. منفي 21 نه چې کله وبخښئ منفي 23 منفي 23 نه چې 12 لاړ شي منفي 11 پر شپږ. نو موږ تاسو چې ویل لومړی کسر په خپله څلور، دویم کسر معکوسوو شپږ پر 11 یعنې منفي 11 تقسیم علامه لاړه ضرب ته. منفي د منفي سره مثبتېږي، د ضرب وړ نه دي یعنې اختصار نه دي. نو موږ تاسو چې کوو صورت په صورت کې ضربوو، مخرج په مخرج کې. څلور په شپږو کې څلېرش کېږي او یو په 11 کې 11 کېږي یعنې څلېرش پر 11 جواب ده. دویم سوال چې دا دلته د ګران زده کوونکو او یو اوږد سوال ده چې موږ تاسو دې کې ضرب هم لرو، جمع هم لرو، تفریق لرو، مثلا غیر واجب کول هر شی لرو. نو اوله به غیر واجب کول خپل مخ ته وړو. یو په 5 کې 15 جمع 2 څو کېږي 9 پر 2. تل مو په یاد ګران زده کوونکو چې داسې سوالو کې تاسو کله د سوال نه علاوه همیشه داسې نه کوئ چې کله لاس تر زنې ورته کښېنئ او ودرې سره عملیږي. سیده شروع کړئ سوال حل کړئ، ساده کول کې خپله لاره پیدا کوئ انشاءالله. دا سوالونه چې انشاءالله تاسو حل کړئ حتما زده کوئ. یو 3 په 2 کې شپږ جمع یو اوه کېږي 9 پر 3 ضرب د یو 2 جمع یو 3 پر 2 تقسیم شي پر یو 3 2 شپږ جمع یو څو کېږي 9 پر 3. تیر معکوسوم هم 3 پر 9 لیکمه او د تقسیم علامه به هم ضرب ته تبدیله کړم مثبت. یو پوه شو انشاءالله که نه. دا کسر مې خپله پرېښوده او دا مې معکوس کړ. د ضرب علامه تقسیم علامه لاړه ضرب ته. 2 15 لس جمع یو 11 پر 2 کېږي. صحیح شو. دا وشو. اوس منفي شپږ په خپله تقسیم پر 2 څلور جمع یو کېږي 15 جمع 2 15 پر 2. صحیح شو. 9 پر 15 په خپله تقسیم شي. قوس دلته ګورئ تاسو 3 د 3 سره اختصار شو، 9 د 9 سره اختصار شو. صحیح شو. او دلته 3 پر 2 پاتې. د 3 پر 2 11 پر 2 په منځ کې 2 مخرج نیسو. نو څو کېږي 2 تقسیم 2 یو په 3 کې 3 جمع 2 تقسیم 2 یو په 11 کې 11 منفي شپږ خپله دویم کسر معکوسو 2 پر 15 د تقسیم علامه لاړه ضرب ته. صحیح شو. دلته هم لومړی کسر په خپله پرېږدو 9 پر 15 او دویم کسر معکوسو چې 2 پر 14 راځي تقسیم علامه ځي ضرب ته. منفي شپږ په 2 کې 12 پر 15 ګران زده کوونکو. صحیح شو. اوس به داسې وکړو یو 15 دلته ولیکو یو 2 ولیکو یو 2 خلاص شو. نو پاتې شو 1 پر 2 15 منفي 12 پر 15. مخرج مشترک به ونیسو 15 تقسیم 15 یو په یو کې یو منفي 15 تقسیم 15 یو په 12 کې 12. نو پاتې شو منفي 11 پر 15. یعنې دې سوال ځواب زموږ منفي 11 پر 15. په د دې سوالونو حل ته هم توجه کوو
لومړی سوال دا یو قوسونه دي پکې نو لومړی موږ ځو اول غیر واجب کوم عددونه چې کېږي هغه به خلاص کړو. -3 به په خپله ولیکو، غټ قوس په خپله 4 په 2 کې 8 8 جمع 1 9 پر 2 تقسیم شي پر متوسط قوس په خپله یو تقسیم شي یو تقسیم پر 2 ضرب د 3 جمع 1 2 2 جمع 1 3 پر څو کېږي 3 پر 2 او دلته هم متوسط قوس لیکو -1 3 3 3 جمع 1 4 پر څو کېږي 4 پر 3. صحیح شو؟ داسې مخته ځو. اوس به لومړی کوچنی قوس خلاصوو، بعد د هغې نه به مخته ځو. لیکو چې -3 په خپله غټ قوس 9 پر 2 تقسیم شي پر متوسط قوس لومړی کسر په خپله دویم معکوسوو چې ضرب ته واوړي 1 پر 2 کېږي او دا هم 2 2 9 2 3 شپږ شپږ او 3 9 پر 100 ده 9 پر 2 ده. قوس بسته کوو تړي 4 پر 100 ده 3 غټ به ولیکو غټ قوس او دلته هم -3 په خپله دلته متوسط غټ قوس 9 پر 2 په خپله او دلته هم دا چې ساده کې 9 پر څو کېږي یو په یو کې یو په 9 کې 9 او 2 2 4 یا 9 پر 4 کېږي. نو لومړی کسر په خپله او دویم معکوسوو چې 4 پر 9 کېږي د تقسیم عملیه به لاړ شي ضرب عملیې ته. صحیح ده؟ او -4 پر 3 به هم ورسره ولیکو. اوس به لاړ شو -3 په خپله غټ قوس 9 د 9 سره خلاص شو 1 2 2 2 کېږي دا 2 پاتې کېږي 3 په 2 کې شپږ شپږ ورنه 4 لاړ شي څو پاتې کېږي شپږ ور 4 لاړ شي 2 پاتې کېږي 2 پر 3. نو غټ قوس به هم ورته ولیکو. اوس ګورو چې 3 د 3 سره اختصار شو منفي پاتې شو او 2 پاتې شو ځواب شو -2. یعنې د دې قوسونو ځواب څو ده؟ -2 ده. راغلو دې سوال ته هم صورت لري مخرج لري تاوان منفي دي. نو کوم تاوان چې منفي موږ پې پوهېدو چې معکوسوي 1 پر 2 جمع 1 پر 3 دا لیکو 1 پر 3 -1 پر 4 مساوي کېږي مخرج صورت کې نیسو شپږ تقسیم 2 3 1 3 3 جمع شپږ تقسیم 3 2 1 2 2 او لاندې هم دلته 12 مخرج نیسو 12 تقسیم 3 4 کې 1 4 4 منفي 12 تقسیم 4 3 1 3 3 کېږي. صحیح ده؟ پاس کېږي 15 پر شپږ او لاندې 1 پر 100 ده 12 لرې ضرب لرې نږدې ضرب نږدې 15 ضرب د 12 تقسیم پر 1 په شپږو کې 1 شپږ شپږ 2 شپږه 12 2 ضرب 15 لس. نو ځواب څو شو؟ لس. یعنې دې سوال ځواب لس راووته. دریم سوال ته راځو ګران زده کوونکو. نو سوال لو اول به دا چې ساده کو 1 2 2 2 نه یو لاړ شي 1 پر 2 پاتې کېږي او 1 2 2 2 جمع 1 3 پر 2 پاتې کېږي تقسیم شي پر 1 3 3 3 نه یو لاړ شي 2 پر 3 پاتې کېږي او 2 2 4 4 نه 3 لاړ شي یو پاتې کېږي 1 پر 2 تقسیم -15 پر 100 ده 4 لرې ضرب لرې نږدې ضرب نږدې کوو. دلته لیکو اول خو دا مخرج سره لاړه 1 پر 3 شو تقسیم پر دلته 2 په 2 کې 4 1 په 3 کې 3 -15 پر 100 ده 4 لومړی کسر په خپله 1 پر 3 دویم معکوسوو چې 3 پر 4 کېږي تقسیم عملیه هم ضرب ته لاړه -15 پر 4 3 سره 1 پر 4 -15 پر 4 مخرج مشترک به 4 ونیسي یو -15 -4 پر 4 4 د 4 سره لاړه ځواب -1 راووته. یعنې د سوال ځواب زموږ څو ده؟ -1 ده. دا ګران زده کوونکو د کسرونو یا نسبتي عددونو ترکیبي مسایل هیله ده چې یو شی ترې زده کړي وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا سوالونه ما حل کړل د دې په حلولو ځان حاکم کړئ او د دې حلولو حاکمیت دا ده چې تاسو څو ځلې ویډیو وګورئ څو ځلې سوال در سره کړئ تر څو ښه په معنا د دې موضوع باندې تاسو ځان پوه کړئ او پوه شئ. بعد د هغې نه به زه کوم کتابونه چې در سره دي سوالونه به یې کاروئ استا تاسو ریاضي انشاءالله ډېره قوي کېږي. ښه ورځ ولرئ په مخه.